قربانۍ باره کې د دې خبرې کله چې تاسو قرباني اخلئ نو هغې لپاره اول نه ځان نه د حلال مال بندوبست کول لازمي دي ځکه چې حرام نه قرباني نه قبلېږي اول نه سر نه د حلال مال بندوبست کول دویم نمبر رضای خداوندي چې دا قرباني کومه دا 100,000 روپۍ ورکومه دا د الله رضا لپاره او د ابراهیم علیه السلام د سنت ژوندي کولو لپاره دا جذبه زړه کې پرته وي دا زما نیت وي د دې نیت کې فرق راغی چا قرباني چې کوم دی هغه قبلېږي نه لہذا رضای خداوندي لازمي ده لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى مخکې آینده جمعو کوم انشاءالله راځي او دریم نمبر دا چې قربانانه تاسو کوم ساورۍ اخلئ د هغې انتخاب چې کوئ نو ښه ساوري انتخاب کوئ چې هغه د عیب نه هم پاک وي د هغه عمر هم پوره عمر لحاظ سره وړوکې بیزه دا ګډ دی د هغې عمر پوره او که غوا اخلئ یا سخیز خوټې اخلئ د کټۍ اخلئ د عمر کې هغه پوره داسې نه چې داسې وړوکې د عمر نه کم راویشتي یا د هغه لکۍ نشته یا ورسره غاښونه نشتي یا انتهایي کمزوری دی یا چې کوم دی میخه ده د هغه سره تي نشته دی یا ښکرې ماتې دي یا ژبه خرابه ده یا نظر خراب دی یا غاښونه خراب دي داسې قرباني الله نه قبلي نو د هغې وجه نه صحیح ساوري انتظام کوئ او څلورم نمبر دا چې د زړه نه به د نام و نمود د نمایش جذبه وباسئ چې زما نوم وکړمه چې خلک به وایي چې فلاني کس خو ځان له به یو نوم لاک باندې ساوري واخېسته او ما خو په دولک اخیستی دی د خلک به ما ته څه وایي دا فلاني خو ډېر ښه دی نو ځکه چې ما خلقو عام په لکه اخیستی ته به یو نوم لاک واخېست دا زړه کې راغلله بس هر څه لاړه برباد شله نو د زړه نه به نمایش وباسئ نمود به وباسئ او پنځم نمبر دا دی که چې غټ ساوري کې تاسو حصه اخلئ نو ځان نه وروسته انتخاب وکړئ چې زما ټلګری به څوک وي او ټلګری چې کوم انتخاب کوئ هغه کس انتخاب کوئ چې هغه څخه مال د حلال وي او د هغه نیت هم خالص د الله د رضا لپاره د قربانۍ کول وي او شپږم نمبر چې کوم سړي باندې تاسو یقین دی چې د دې سړي آمدن د حرامو دی هغه د قربانۍ کې مه شاملوئ 100,000 روپۍ ته لګئ او د هغه د 50,000 د وجې نه ستا قرباني خرابېږي او ته دا وایې که دې زه وباسم زما ورور دې مانه خفه شي یا مې دا واره دی دا مانه خفه شي دا ماما دی دا مانه خفه شي دا مې زوی دی دی خو بینک کې کار کوي د آمدن خو د حرامو دی زما خو د حلالو دی اوس که دې زه ځان نه وباسم دی به مانه خفه شي که دا نیت کول بیا دا قرباني نه ده بیا خو دا رواج دی کول دي قرباني کول نو ابراهیم علیه السلام بیا چاته کتل نه دي پلار مې خفه کېږي ورور مې خفه کېږي او زوی مې خفه شي ښځه مې خفه شي د بنو چوړکۍ راکاږي دې ته نه دي کتلي بیا د حلال مال سره سره هغه کس انتخاب کوئ چې هغه څخه مال د حرام نه وي د حلال وي لہذا که چا څخه د حرامو مال دی د هغه ځان سره مه شامل هغه ته د ځان نه جدا قرباني وکړه بلکې هغه له پخپله دا احساس پکار دی چې زه جدا قرباني واخلم الله قبوله وکړي د خلق قرباني خو به نه خرابېږي او دې سره چې کوم سړي مقصد چې صرف غوښه حاصلولي وایي زه مو کور غوښه نشته دی دغه بازار کې بیا میلاوېږم نه لهذا دې لپاره دا غوښه کومه چې غوښه وشي هغه له ځان سره مه شاملوئ نو نیت صفا پکار دی مال د حلالو پکار دی بیا چې کوم قرباني کوئ د هغې څه فضایل دي انشاءالله آینده جمعو کې الله تبارک و تعالی دې مونږ سمې نصیب کړي او الله دې مونږ د حلال مال نه صحیح طریقې سره د قربانۍ کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله